ثنا ستاینه الله لره ده چې ځمکه او اسمانونه یې هست کړل، رڼا او تیارې پیدا کړي. بیا هم هغه کسان چې د حق بلنې له منلو نه انکار کړی دی نور د خپل رب سیالان ګڼي. هماغه ذات دی چې تاسې له خټې نه پیدا کړی، بیا یې ستاسې لپاره د ژوند یوه نیټه وټاکله او یوه بله نیټه هم ده چې د هغه په وړاندې ټاکل شوې ده، خو تاسې یې چې په شک کې لویدلي یاست. هماغه یو خدای په آسمانونو کې هم دی او په ځمکه کې هم، ستاسې په ښکاره او پټو ټولو حالاتو پوهیږي او کومه بدي یا نیکي چې تاسې ګټئ له هغې څخه ښه خبر دی. د خلکو حال دا دی چې د هغو د پروردګار له نښانو څخه هیڅ کومه نښانه داسې نشته چې د هغو مخې ته راغلي وي او هغوی ورڅخه مخ نه وي اړولی. لکه همدا اوس چې کوم حق هغو ته راغی نو هغه یې هم دروغ وګڼه. ښه ده، په کوم شي پورې چې هغوی تر اوسه پورې مسخرې کوي ډېر ژر به د هغه په باب څه خبرونه هغو ته ورسي. آیا هغوی نه دي لیدلي چې له هغو نه مخکې څومره داسې ملتونه موږ تباه کړي دي چې د هر یو په خپل خپل دور کې نوم او واکمني وه؟ موږ په ځمکه کې هغو ته هغه وس واک وربخلی و چې تاسې ته مو نه دی دربخلی. پر هغو مو له اسمانه ښه ورښتونه وکړل او د هغو نه لاندې مو ویالې وبهولې، خو کله چې هغوی د نعمت ناشکري وکړه نو په پای کې موږ د هغو د ګناهونو په مجازات کې هغوی تباه کړل او د هغوی په ځای مو د بل دور ملتونه راپورته کړل. ای پیغمبره، که مونږ پر تا باندې په کوم کاغذ کې لیکلی کتاب هم نازل کړی وای او خلکو هغه په خپلو لاسونو سره لمس کړی لیدلی هم وای، هلته به هم هغو کسانو چې له حق څخه منکر شوي دي همدا خبره کوله چې دا خو ښکاره کوډي دي.